هغه مخلوق چې دوه کمزورتیا دي په ښځو کې د دنیا هره ښځه چې ده که نه په هغې کې دا دوه خبرې شتي د کمزورتیا. الله مهربانه باچا دی او پوهه هسې نه دي ویلي الرجال قوامون علی النساء. یو کمزورتیا په ښځو کې دا ده چې د دوی پالنه په کالو کې کیږي. میک اپ دی او والی دي او بنګړي دي او پانزیبونه دي، د دې نه بغیر دا ښایسته نه ښکاري. لازم په دې کې پالنه کیږي. نو دا د دوی کمزورتیا شوه. د دوی په مقابله کې سړی هغه کالي ته ضرورت نه دی، الله دغه شان ښایسته پیدا کړی دی. نو سړي ډېر ښایسته دي د ښځو نه، ځکه چې دوی دې ته ضرورت نه لري میک اپ یې چې وکړي ځان شرموي لکه باسي لګیا دي بیا ښکلي نه ښکاري. سړی الله پیدا غټ پروګرام دی لکه واده دی او پلانې دی دا زنانه ولا 8 ګنټې 9 ګنټې ځان تیاروي او میک اپونه دي او جوړي دي او پلانې ده او دا ښه سړی څه وکړي باتروم ته ننوځي ولان بې ښه ښکلي سپینه کپړه واچي ګیره کې چې دی برش ووي ویښته برابر کې ټوپۍ په سر کې دي او خوشبو وي دومره ښایسته ښکاري ته پوه شي او ټول پیشل وینټه لګېدي ټول پیشل وینټه لګېدي. ها اوس که دی د فطرت د الله کومه طریقه باندې چې الله دی پیدا کړی دا بدلوي بیا به ټیم ډېر لګي ځکه چې بیا به ګوتې ډېرې وایي راوایي یو خو نه دی نینګي دی تندی دی مرۍ ده ځکه چې یو نیم خو بلکل په نوس یې وباسي چې بلکل څه پته نه لګي ځکه چې یو سړي ته زه وګورم زه ځان له حیران شي چې ده دا پلیټ ګوره الټه والی دی که د ده دا ویښته نه راخیږي نو د دې سړي کار څه دی د ځان سره په خپله زیاتی کړي. هر سهار یو سړی ولاړ دی جبه کله دې ځای ته راولي کله دې ځای ته راولي او دا مشین وایي هغه بل هلته ننوتو چې ښه ښایسته ږیره ده 2 منټه بعد راووتو ږیره پکې بله داسې کوله او ښه مزېداره او تیار شو او دی دلته لګیا دی جبه راوباسي او کله دې شونډې سره راوباسي او کله دې چې کله دې الله په پیدایش کې تبدیلي راوسته بیا به دوی ټیم ډېر لګي. هر چې زنانه ده نو هغه پیدا داسې ده د هغې ګزاره بغیر د کالي نه کېږي او زنانه له پکار دی چې کالی استعمال کړي خصوصا د خاوند په مخ کې دې سره یې ښایست ډېرېږي. دویمه کمزورتیا د دوی څه ده خپله خبره نشي واضح کولی خپله خبره نشي واضح کولی دې سره به حق ومي خو بس په خبرو کې ګډه وړی شي بیا چې په یره راشي بیا نور څه داسې د هغې د لاسه دي هغه خبره ګډه وړی شي چې هغه دې په حق کې او لازم نه ده ګوره یو خبره یاده کړه یعنی لازم نه ده چې سړي د دې صفت نه پاک دي بلکل په سړو کې باستی چې خپله خبره نشي واضح کولی خو دا نادرا دي شاذ و نادر بنګ به کوي ته به چې الله دې ګوره څه وایي نو ګنټه تقریر به وکړي بیا به ورته په اخره کې وایي تا څه ووایي ما سره خو قسم خلک میلاویږي نو دې بعضو ته پکې دا غوږ نږدې کړم غوسه شم ورته ته څه وایې یعنې بغیر دې نه کېږي زه ورته غوسه شم ځکه چې په خبرې د سره والله کړم چې سر د دې خبرې کوم ځای کې دی او خپې کوم ځای کې دي مخکې ورځو کې دا دې روژه کې ماښام منظر باندې کس ټلیفون وکړو ما چیس کړو دغه ټیم کې سړي دی چیته زړه کې بل سر دړي بل سړی ستړی شوی قیسه اوږده کړم نو بیا مې موبایل په سپیکر کو ځان ته مې په ټیبل ایښود او چای مې ورسره کوم ښه او زه راته په الله قسم خورم الله به کور کې زه بیا هم نه پوه شي هغه بس نور څه یې وي هغه چې زه لاړم او کلي ته تلم او ایرپورټ کې چې تا ته پته وي اجازونه چې دی په هغه ورځو کې ټکټونه هم ډېر ګران و ده ماته وایي ټکټ مال او د دې څوک یادوي چې چا ورته ویلي چې ټکټ مال او څه زه والله په دې نه پوهېږم چې زه داسې ستړی شوی روژه ماته مې کړی او بس را چای وڅښم نو داسې په نارینهو کې شته خو هغه لږي چې هغوی د خپلې خبرې وضاحت نشي کولی